د مزار شریف ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې امیر د دې ناحیې په اړوندو سیمو کې د 5 پراختیایي پروژو له پلي کېدو څخه خبر ورکړ. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د روان کال په اوږدو کې د مزار شریف ښاروالۍ له بودیجې څخه پلي شوي چې د ډیرو یې کاري چارې هم بشپړې شوي دي. در سال 14 در ناحیه اول 5 پروژه که از تطبیق شده است. یک پروژه از چوک امارات الی سرک مرمول ریزی شده است و 2 کانال که در پارک‌های صنعتی تطبیق شده است. کار شده الحمدلله، کارهایشان هم به ختم است. و یک دیگه که است کانکریت ریزی در نزدیک حوزه اول دیگه که به ختم رسیده است. و همچنان که است در سرک قاضی هم که است یک کار اونجا هم که است عمل شده است و تطبیق شده است. نوموړي دغه راز د دې ادارې د تخنیکي ټیم له خوا د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د سروې د پروسې له پرمختګ څخه هم یادونه وکړه. ښاغلي ابو یحیی د دې اقدام موخه د استوګنیزو کورونو ثبتول او د ښاروالۍ د عوایدو کچې لوړول بولي. در ناحیه اول 15 گذر می باشه که الحمدلله از جمله 15 گذر 3 گذر از که سروی شده است و هدف از سروی فقط بهبود عواید است که الحمدلله که تا اینکه عواید ما بیش بره. له بلې خوا دغې ناحیې ته یو تن مراجعه کوونکی د دې ادارې له کړنو څخه د ستاینې ترڅنګ یې ټینګار وکړ چې ښاریان باید د خپلو پورونو په ادا کولو کې ځنډ ونه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دغې ښاروالۍ له لوري راټول شوي عواید بیا د خلکو د هوساینې په موخه د ودانیزو پروژو په پلي کولو لګول کیږي. وقتی که شهروند یک دولت شدیم باید کتابچه صفایی و امورات دیگه مالی از بعض گپ سخن دیگه است رو باید تحویل کند، چون این مسئله نیست که رکنتی با سلام شوی. هر امروز باشه صبح باشه میتونیم رو پیش از پیش بدیم، هم برای خودت خوب میشه هم برای دولت مردم. د یادونې وړ ده چې د دغه ریاست د عوایدو د زیاتوالي په موخه د مزار شریف ښاروالۍ د روان کال په پیل کې د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د سروې پروګرام په لار اچولی دی چې له دې سره د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د کره سرشمیرنې ترڅنګ د دې ادارې د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.